السلام علیکم. په یو نوي ویلا کې زه ایلمان وهاب تاسو سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې د ژوند په مزو کې به یې. نو راځئ چې نن ورځ ویلا شروع کړو. ښه به نن ورځ ویلاګ تاسو کتلی شئ چې د کور نه راووتمه، موټرسایکل مې راویستو، لور او دغه مې راغستې دي، ځمه پټي ته واښه ریبمه، ځکه چې دا دغه موږ ریبلي دي دا ټانټې، نو دا به پکې وتړو، ګېډه یې به ترې وتړو. یو څو ما خو په خپله ګوته هم خوږ کړې ده، خو سلک ډېر وکړم چې صرف دا کوم چې مخې ته خو موږ ریبلي او سپین کړي خو دي، چې دا پکې وتړو. نو راځئ چې پټي چکر تاسو له هم درکړم او د دې ویلاګ نه هم مزې واخلئ. او په دې ټایم کې ملګرو زه راورسېدم خپلو پټو چې کومه خوا ده هغه روډ ښکاري، روډ نه دې طرف ته زه راورسېدم خپلو پټو ته. اوس بره ځو په شکالي ته، هلته به واښه ریبو، ګېډو له اوږده اوږده واښه به ګورو، ځکه چې ګېډو لپاره اوږده واښه چې څوری نه پکې ټانټې ډېر راځي، چې ټانټې پکې ډېر راځي جو زر ختمېږي. ګېډه یې غټې خو خیر بیا هم ډېرې نو ښایي سړی پکې زر زر پکې وکړي، او ګېډه هم کمي نه په راټولولو کې وړو کې هم بیا اساني. او دلته هم خلکو د جوارو پلونه شروع کړې ده، دا په ټایم تقریبا څه ځای پورې ریبلی شوی دی، او نور خلک لګیا دي ځکه چې دا دغه جوارو د ریبلو وخت دی، او ټول خلک په دې دغه دی، څوک وزګار نه دي، نو ځکه ښه ملګرو اوس په دې شروع کړم. دا پکې ماته غټه ښکاري پوله ده، خو دا کیی دی نو دې کې دغه ډېر راځي. او په دې ټایم کې ملګرو مونږ وکړه واپسې دغه لږ ډېر خو کړو، ما ته نه ښکاري او تاسو ته ښکاري، دغه لږ ډېر واښه مې وکړو، ګوته مې خوږ ده نو د دې وجې مې ډېر نه شو کولی. اوس ځو کور ته او یو ښه دمه به وکړو، بیا به ګېډه یې تړو. دغه لږ واښه خو وکړو، اوس ځو واپس. ملګرو بای په دې ټایم کې راووتم، ټوکری مې راواغسته، بره یې وږي جوار سپین کړي دي، وږي یې تیستلي دي، ځمه وږي به راټول کړمه او کور ته به یې اوسم په بوجو کې. نو راځئ چې وږي وړو کور ته. د پټي کارونه مې راغونډ کړو او اوس رالم کور ته، مازدیګر لمونځ مې ورته وکړو، اوس راووتم دې غاړې ته ځمه چېرته ځاله بازار ته، او بیا به چېرته چکر له وځمه. نو ځو لومبۍ ځل ریفریشمنټ لپاره سره رالو، څه دالسي مالسي یا نور څه، بیا ځو چکر له چېرته هم مه ځئ، راځئ چې د مازدیګر چکر په تاسو هم ولګوم، تاسو خاصې له کوره نه راوځئ، یو لایک یو کمنټس خامخا وکړئ. په دې ټایم کې زه راووتم بارې غاړې ته ځم، دې ته سارې راووئ، بیا ورته مخامخ وئ ساړي راورته ځم. ځال نه مې څه داسې ماسې راواغسته، ډېر ښکلی ځای دی، بر خلک لونه کوي نو په لاره داسې ډېر شاټونه نه شي اخیستی، واپس ټایم دی نو زنان ورسره اکثر دې وجې شاټونه ډېر نه شو اخیستی. نو راځئ چې څوک بره نورې علاقې راته هم وښیم. دې ځای ته اوس رارسي، دې ته دې غر ته صبوره یې غر وایي، دا زمونږ نوی کلی او بانډا هغې ویډیو کې چې
زه راغلی یم هغه دې ځای کې هغه ګټ دی، هغه دنګ ګټ نه هغه سر دغه دی، دغلته هغه دنګ ګټ دی چې ما په ویډیو کې ښودی. دې ځای ته راورسېدم، دې ځای نه دا ښکلې ښکلې نظارې ښکاري. دلته کېناستم، بس مازدیګری ټایم دی چې دې نظارو نه مزې اخلو. تاسو ته هم د دې ښکلې شاټسونه ښیو او ځان له لږ خوراک به وکړم، تاسو د دې نظارو نه مزې واخلئ. تاسو ته زه د دې یو څو ښکلي شاټونه ښیم. د چکر نه واپسې وکړه زما کور ته. نو هم دا ویلاګ د دې ځای پورې امید لرم چې دا ویلاګ به ستاسو خوښوي. دا ویلاګ ستاسو خوښوي، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، یو کمنټس پې خامخا وکړئ. میلاویږو په نیکسټ ویلاګ کې. والسلام.